هره برخه کرکټر ولوبوي او پاتې نور هیر کړئ. یو سړی د ساحل په غاړه قدم وهه. لرې ولیدل چې یو څوک ټیټیږي، یو څه له ځمکې راپورته کوي او بهر ته یې ورغورځوي. کله چې ورنږدې شو نو ګوري چې په زرګونو کبان د ساحل غاړې په شګو کې پراته دي. ښایي کومې لویې څپې دوی له بهر څخه شګو ته راویستلې وي چې نوموړی سړی هڅه کوي دا کبان بیرته بهر ته وغورځوي او ژوند یې وژغوري. د دې سړي په حماقت وخندل او په خندا یې ورته وویل څه توپیر کوي، په زرګونه کبان دي، تاسې به نو له دې څومره وژغورلی شئ. د دې په اورېدو سړی ټیټ شو. یو ځورېدلی کب یې له ځمکې راپورته او بهر ته یې ور وغورځاوه. کب ژر په تیزۍ سره اوبو کې غوټه وخوړه او ښکته شو. بیا هغه په آرامۍ سره له دې بل سړي وپوښتل څه توپیر یې وکړ. دا کیسه موږ ته راښایي چې ژوند په کوچنۍ یا لږو هڅو سره ممکن عمومي وضعیت بدلون ونه کړي، خو د یو چا لپاره خورا ګټور کیدای شي. نو لہذا خپل زړه لوی کړئ، د خپل ځواک دریځ او حیثیت سره سم ښه کوئ. په دې اړه اندېښنه او فکر مه کوئ چې ستاسو هڅې به ټولنې ته څومره بدلون ورکړي.